دا یو شارټ کټ ویډیو ده. السلام علیکم، زما ډاکټر فاروق نوم دی. زه به لږ نن ډېر تیز ځم. قرآن او حدیث نه بل غټ علاج نشته دی. نارمل خوراکونه انسان ته پکار دي. منسلبه هر څه پکې الله تعالی غوښه حلاله کړې، ګوشت حلال صورت انعام کې ده او په اسواب کافو الله نور نه لګاو. او کله چې انسان ګرځي دا پړکې به بیدې کوي. یوه قرآن حدیث اول دی. دا په ټوله دنیا کې قرآن پاک خزانه حدیث رسول کی دنیا میں کوئی بڑی سینس نہیں ہے. دا ماشومه ده. دا موږ یو میاشت مخکې کتلې وه. د دې حوره نوم دی. دی په مدینه، تاسو مدینه کې اوسېږئ؟ په ریاض کې. تاسو د صاحب آباد یوئ. دا موږ یو میاشت مخکې کتلې وه. په دې ماشومه په ټول عمر کې به څو روپۍ لګېدلې وي؟ یعنې چې 20 نمبر 20 نمبر وي. بیا څه وایي چې دا نښه کېږي؟ بس دغه یو خبره بل ډاکټر کولی لاهور راولپنډي یو ځای په ځای پېښور ټول به 16 لکه روپۍ لګېدلې؟ 25 نمبر 20 نمبر لاک. نو دې دماغ ته پېژاندلې؟ باوجي پېژاندل خو دغه خبره کوي چې نه دې به ته پېژاندې. دا اوس څه شی دا مور او پلار پېژني، دماغ خراب دي. که څوک به بلینګې به کمزوری دی یو مینیمم یو شو. اوس په دې یوه میاشت کې دې څه ښه والی کړی؟ سر ډېرې کړلې. په 100 کې 70% به رښتیا وي؟ او بیا تا ما ته وایي چې تا له څه کومه؟ جی من یو ګیفټ ورته او دا وایي چې حج داخله هلته کوم. ما ورته وایي چې حج قبولو. نو انهاو راځو دا قرآن حدیث و. بیا چې کله انسان پیدا شي کومو زنانو کې چې د هډوکو د ویټامین د کمي په ټوله دنیا کې که هغه انګریز که مسلمان وي نو د هغې ماشومان هسپتال کې بیا ماشوم کور کې پیدا شو، هسپتال کې پیدا شو. نو بیا خلک ماشوم له په کوناټي کې 2 د هډوکو د ویټامین ستنې بیا په 16 ورځې کې 16 ورځې کې بیا چې کله 15 میاشتو ورسېږي نو دا پړکې ورته تودو غرمو ته 15 منټه هره ورځ غرمو ته ښکاره کوي. د 15 میاشتو نه 15 میاشتو نه وروسته 10 انچ هره ورځ تودو غرمو ته بیا چې 3 کال ته ورسي نو په دې پنډو له یو 15 منټه هره ورځ تاوده غرمه ورته وایي په دې پنډو باندې، ځکه حدیث دی. نو بیا الله تعالی دا تود مر راشي او په دې پوستکو باندې ولګي او په دې پوستکو کې 7 ډای هایډرو کولیسټرول دا هایډرو نه 7 ډي هایډرو دی. دا غلط شوی. نو پری ویټامین ډي 3 ته جوړ شي. بیا دا ګردو ته راشي ولته هارمون ډي کې بیا هارمون ډي کولمو ته راشي. په کولمو کې بیا 3 کاره کوي. په کولمو کې د هارمون ډي یا د هډوکو ویټامین نور ویټامین 3 کاره کوي. یو کیلشیم جذب کوي د هډوکو دپاره، غاښونو دپاره، بل میګنیشیم جذب کوي. نو میګنیشیم چې پاکستانو ماشومانو کمیږي، لاړې به یې ګیرېږي، ضدیانې غټ بنیادم به پښې سوځي، زړه درزا کوي، سوچونه کوي، خفه کېږي، خطې سپینېږي، خېجي څنګه چې زما کې مخکې نو او خوب نه ورځي، خپې سوځي، زړه درزا ډېره کوي، خفه کېږي، قبض وي، د خولې خوند یې خرابي او میګنیشیم ډېره غوسې کوي، یاداشت یې کم شي، سوچونه کوي، خوب نه ورځي، یاداشت ډېر کم کړي، نارینه طاقت ډېر زیات کم شي. او کله چې د هډوکو ویټامین کم شي نو په وجود کې زنګ نه استعمالیږي، نو د وجود قدرتي طاقت کې نه جراثیم مړه کړي. نو زموږ خلکو ته به اوسه پورې کرونا او ټي بي او بادونې او زکام او الرجي راځي او اټو ایمیون سیسټم ته وایي داسې وشي نو بعضې کینسري وشي، کولون، پروسټیټ کینسر، د پیپلو کینسر او شوګر وشي. بیا چې کله د هډوکو ویټامین کم شي به څنګه کمیږي؟ ته غرمو ته کښېنې او غوړي نه خورې بیا هم نه جوړېږي، او یا غرمو ته نه کښېنې نو بیا په وجود کې پیراتایراید هارمون ته وایي داسې وشي. ځکه چې هلته د هډوکو ویټامین کمي نو پیراتایراید هارمون خو به اوس باډۍ له کیلشیم پیدا کوي. نو دا د دې هډوکو نه بیا کیلشیم شروع کړي چې اوس د وجود ضرورت پوره کړم. دې ته د هډوکو غلم وایي، هغه مګه چې د ونې نه جلډې خوري د پیراتایراید هارمون ته. نو دې د هډوکو نه کیلشیم درې کړي او درې کوي. دې لګي خوري ماشومانو کې ریکټس وکړي، د تندي له بوټ راوباسي، پوښتې بیا پرې ورو د پښې کږېږي. په دې جوان کل کې دا د لاس مړوند وایي چې ماته بیا له د ملا په دې مهرو شروع کړي. یو څو کاله وایي چې له د ملا دا مهرې کښېني، بیا ته دا جوړونه کښېني، و جوړونه مې درکړي، ملا مې درکړي، ټول وجود یې ستړی کېږي، غاښونه یې خرابېږي. 14 کاله پورې چې ونه خوري نو غونډکۍ سړی پاتې شي او په غوږونو کې واړه هډوکي نري اورېدل کم شي. او پیراتایراید هارمون چې کله سیوایي نو د ګردو نه کیلشیم ډېر وځي او د کولمو نه چړېږي، نه هلته کاڼې وکړي. بیا چې 14 کاله ته انسان ورسي، کو انګریزي کو پښتوني کو مسلماني کو هر څوک چې چېرته وي نو بیا د هډوکو ډینسټي په کمېدلو شي، کلکوالی 1% د هډوکو کلکوالی ختم شي. د سړو 6 ګونه د زنانو. بیا چې 10 کال د سړی ورسي 12% د هډوکو کلکوالی ختم شي د سړو او 6 ګونه د زنانو. ډینسټي دې ته وایي لکه د ډېرو ونو د لاندې چې یوه ونه ولاړه. یو ځل چې د هډوکو ډینسټي ختم شوه، یو ځل چې د ملا مهرې د یو بل څه ولګېدې، یو ځل چې د جوړونو د هډوکي یو بل څه ولګېد، د اسټیوارترایټس ته وایي. بیا بېرته څه علاج نشته. بیا چې 15 کال ته زنانه ورسي او 50 کال ته نارینه نو بیا اسټیوپوروسس شروع شي، د هډوکو وچېدل. نو انهاو راځو دغه قرآن او حدیث نه بل غټ ساینس نشته دی. د خپې بیدیا کول حدیث کې څومره کمالات به نور هم پکې ډېرې پیدي. تکبر هم نه راځي، هر څه نه غوړي مه بندوئ. محمد صلی الله علیه وسلم به غوښې ته د خوراک سرداره ویله. او بیا راځو د پښتون کلچر ته چې کله ټیکټر نه نو خلکو غوړي خوړل، ګوساړې تړلې، غوبلې به یې کولې. کله چې واشنګ مشین نه وه ښځو په دې ډانګو جامې مینځلې او ډبونه یې کول نو یوه ښځه هم د غرمو نه وه مړه.
او کله چې موبایل نه وړو په دې خاورو کې لوبې کولې نو منظریانو سم د منظري په شان به تکړه ول زموږ خلکو کې د هډوکو ویټامین کم دی نو د انسانانو نه ډېر زیات یېرېږي او د الله نه نه یېرېږي او د دنیا شوقیان دي خو تاسو د هډوکو د ویټامین کم کس نه پېژاندو نو تاسو ته ګورئ دا به د انسانانو نه یېرېږي او یېرېږي به او د دنیا به شوقین د الله نه به نه یېرېږي نو دا د پاکستان دی پاکستان خدمت دا نه د عمران خان کار دی نه د زرداری کار دی نه د فضل الرحمن کار دی نه د بل سیاسي سړي کار دی نه د آرمي نه د علما دا زموږ د ټولو ذمهواري ده چې دې ملک ته موږ مور وو دې ملک ته موږ پلار وو نو هله به دا ملک ترقي کوي او د هغې د ترقۍ صرف واحد اسانه طریقه دا ده چې دا ویډیو څوک عمران خان هم ورسوي ته ورسوي نو ډېر ښه کار به وي ما خو دا بل پرون مې ورته ویلي دي چې په دې روډ باندې کومې ونې دي چې چېرته قرته یي چې چېرته ونې دي چې دا ویډیو ته کو چا ورسول نو څومره ښه کار به وکړي دا ملک به ایسته په 9 میاشتې کې مالداره شي چې دا ونې وي یا روډونو سایډونه دا روډونه پرې جوړ کړي او دا جیلیان چې کوم دي جیلیان چې دا د ورځې را پرېږدي دا چای نه چې څنګه کار اخلي چې کار کوي او غرمو ته هم کښېني او بېرته به جیل ته ځي او بیا په دې اوړي کې په پاکستان کې یو 6 میاشتې دا عمران خان د ټریفک پولیسو هلته و چې دا ګاډي بند کړي او یو 5-4 میاشتې دا پاکستاني په دې غرمو کې وګرځېدل کو پنجابی دی کو سندی دی کو کوټې ټول هېڅ به دا ملک ترقي وکړي دا یې اسانه طریقه ده ګورو بیمارۍ شته د عمر سره یا کنجنیټل ډیزیز پیدایشي یا جنیټیک کروموسومل خو هغه د صحت مسلې زه د دنیا سره نه منم کوم چې د نور نه کېناستلو نه کېږي لکه اټیک ولې د دردونو نه مخکې نه راځي او بیا اټیک ولې کېږي خو دا 7D هایدروکولېسټرول چې کله په نورمال روانه دی نو بیا کولېسټرولو ته بدل شي او اټیک او پالج شي او چې کله د هډوکو ویټامین کم شي بیا د تایراید هارمون سیوا شي د هډوکو نه کیلشیم رادرکوي نو دغه جوړونه د خلکو لاړ هډوکي تباه او برباد شو او میګنیشیم کم شي نه استعمالیږي نو زموږ خلک سوچونه کنځلې او دغه کوي او برداشت پکې نه او ډېر درځېږي او راوړېږي او وایي دا پیریان پکې دي او وایي دا پکې ښاپېره کوي او پلانې شي دا شي او د وجود قدرتي طاقت یې برابر نه چې جراثیم نو کرونا او بادونې او ټي بي ده نو د ټي بي له خو میلاد چې ونو فینسن د نور سکلو نو اینی هو تاسو سره خوشاله وي دا ماشومه وه ډېره چې کله موږ د هغه کې د هډوکو د ویټامین ټیسټ کړی نو په دې کې سو چې په دې کې تشو د هډوکو د ویټامین لیول په هغه وخت کې 20 دا دی دا ولا موږ په 7/1/2020 کې کړی او نن تقریبا د دې 15 ورځې لاندې دي شوي دا هوره وه د دې هیموګلوبین 9 د دې د هډوکو ویټامین 20 او حالانکه چا ستنې مور کړی وي که نه مخکې نو ځکه چې چا کې 10 مي نو موږ له 9000 روپۍ انعام ورکوو ماشومانو کې 200 ماشومان شو یو ماشوم پکې انعام وړی دی غټو بنیادمانو کې 8000 شو او د کولېسټرول نن هم چې ول ټیسټ وکړو نو هیموګلوبین 9.4 نه 14 ته تللی دي معده کې جراثیم پکې دی دا مې ول په 3600 روپۍ کړي ځکه دې داسې راغلی وو نو څوک یې په 36 د خلک په 14000 روپۍ کوي دا دي او لیپټ پروفایل ټول د چربۍ ټیسټونه موږ داسې جالي نه لګو او د هډوکو ویټامین لب کې اوس پیدا شو او دې ته موږ څه شی لیکلي وو د دې اصلي بیماري چې وه نو هغه دا وه د صحت کومه مسله چې وه نو هغه دا وه دا ریکټس دې ته وایي یا پریمیچور اسټیواترایټس هم ما لیکلی و کوم چې جوړ لګېدلی او کمزوری ماشوم دی یا سوری به شوی دی په پښتو کې د دې صحت د مسلې نوم ولې شوی د هډوکو د نور د ویټامین د کمۍ د وجې نه کمي ولې راځي د 0 نه واله 2000 یونټ انسان ته روزانه په خوراک کې پکاري چا نه ورکړي دویم د تودو غرمونو ولا پوستکی بچ کړی چې په ونه لګي په وړي کې بیا چې کله د هډوکو ویټامین کم شو نو بیا د تایراید هارمون سیوا شي د هډوکو نه کیلشیم درې کوي درې کلي چې د وجود ضرورت پوره کړي نو هډوکي کمزوري چا د مات کې ملا درد جوړونو د ماشومان ټول کمزوري غټ کمزوري میګنیشیم دغه مې ته هر څه ویلي دا او بیا مې ته شپادو رای نو اینی هو موږ خوشحاله دا ویډیو دونه شیر کوي چې څومره د نوس کېږي ځکه چې دا یو ماشومه ده د دیره ده موږ د میندو نه پیدا یو داسې به نورې ماشومان یي تاسو څوک مه راځئ د وزیرستان نه دلته راځي د لاهور نه دلته راځي ټوله زه یو کس یم او پاکستان غټ دی اینې هم زما خورې وپات شوی و پکې ما ډېرو خلکو رای واخیسته چې یو بل هلته به باجوړ کې خلک ستنې ورکوي او شکر دی چې 65000 خلکو کرونا ټیسټونه په دې مرګره کې شوي دي او مرګ شرب کې 3.2 نه ده ځکه چې کرونا دومره دلته ډاکټرانو کوشش کړی دی او د هغه غټ وجه دا ده چې احتیاطي تدابیر یې ډېر زبردسته کړي او ډېر زیات ښکلی پروټوکول د تیمرګرې هسپتال باجوړ هسپتال او دلته 80% خلک بون ویټامین مخري او کرونا د نور نه ګل چاپې د سپینې حلقې ته وایي او دوی اوس کرونا نه بل علاج روي نیسه د کرونا نه د بچو دپاره صرف غرمو ته کېناستل دي او غوړي څه خوراک دی نو که تاسو غرمو ته کېناستئ نو بلا مسلې به هم ختم شي نو داسې مثال لکه په مانځه کې سړی ولا نشکر وایي چېرته د هډوکو ویټامین په ځان کې مه کموئ چېرته هډوکي مه خرابوئ خیر جینۍ هوره وه د دې ماشومې اکسرې لږه غلطه شوې وه چا بیا دې څه خوله والې وه
بیا حاجي صاحب څه د خدای ښه وکړي هغه هلک خو یې بېدرې کول ما داسې نه دي ویلي نو دا هغه ماشومه ده ما ته خو یاد نه وه خو نن چې راله خیر جیني لاس میلاو که او نو دا ماشومان دي دا شعر کوي دا به نوره اوس دا ودرېدی شي که نه تاسو خوشحاله وئ نو دا ماشومه موږ د میندو نه پیدا یو دا ویډیو دومره وایرل کړي ستاسو چې په خدای قسم چې ټولې دنیا ته ورسي د مور په خاطر د پاټو په خاطر چې نور ماشومان را نه وړئ دا د سړي څنګه دا کیږي ماشاءالله پې وښئ دا د هډوکو د ویټامن سره نه ده ښه شوې د نور سره نه ده ښه شوې دا صرف دواګانو خبرې ده جبجي به دا خاص ماشومي د چا په کور کې چې پیدا شوي هغو له دوی ډېر ترجیح ورکوي لکه څنګه چې یو ځګي ته دوی یو شاپینګ نه ځي دا د ځان سې دغه شان ماشوم دی د ځان سې وړي ده زړه ژوندی لکه دا د عمري دا د الله طرفه دا راغلي نو بل دا د ماحول سره لکه ډېر مروچتېږي چې لکه دا ځان څه وګرځئ چې که واده له ځي بل یو شاپینګ نه ځي په یو ټور په هره طریقه باندې دوی وځي نو ځان سره داسې ماشوم دا خاص کوي چې دا ځان سره بل کس بوځي ماشوم دې بوځي ستا نور خلکو ته هدایت دي او نور خلکو ته څه وایي چې غرمو ته کښېنئ چې غرمو ته به کښېنئ موږ به یوه میاشت باندې ځي موږ دومره نو ته په سعودي کې چې وایې پیلپنیان ناجوړه دي که هلته روغ دي جي بس پیلپنیان خو روغ دي هغوی زیات په غرمو باندې هغوی ټول لا جسم کولاوي څوک خو مړه نه دي هلته نه دي نه اوکې تھینک یو السلام علیکم